طالبانو چیرته او څنګه اټوم پیدا کړ؟ د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. سهیل شاهین اټومي وسلو ته د اسلامي امارات د لاسرسي د هڅو ادعا ردوي. په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین اټومي وسلو ته د اسلامي امارات د لاسرسي ادعاوې ردوي. ښاغلي شاهین ټولو نیوز ته ویلي چې اسلامي امارات اټومي وسلو ته د لاسرسي په لټه کې نه دی، بلکې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې شوي نظامي وسایلو او وسلو د جوړولو په هڅه کې دی. په قطر کې د اسلامي امارات د سیاسي دفتر رئیس سهیل شاهین څرګندوي، دا ادعا په بشپړه توګه ردوم، حقیقت نه لري. د افغانستان اسلامي امارات په هیواد کې د 20 کلن ښکېلاک د ویجاړیو د بیا رغونې په لټه کې دی، نه د اټومي وسلو د سیالیو په لټه کې. دا ادعا په بشپړه توګه بې بنسټه ده. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د امریکا د کانګرس یو غړی ادعا کړې وه چې اسلامي امارات اټومي وسلو ته د لاسرسي په موخه خپل استازی شمالي کوریا ته لیږلی دی. بلخوا د نړیوالو چارو شنونکو په دې تړاو بېلابېل لیدلوري لري. د نړیوالو اړیکو شنونکی محمد هاشم دانش په دې هکله ټولو نیوز ته وایي، د اټومي وسلو جوړول یا اټومي وسلې ته د طالبانو د لاسرسي پروپاګند دی، دروغجنه خبره ده. ډیرو هیوادونو لکه ایران هڅه وکړه، تر اوسه بریالی شوی نه دی. د نړیوالو اړیکو شنونکی نجیب الرحمن شمال هم ویل، افغانستان د بهرنیو هیوادونو تر اقتصادي اغیز لاندې دی، څنګه کولی شي چې د اټومي وسلې د ترلاسه کولو په فکر کې وي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د اسلامي امارت اوایان له یوه رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې سرپرست حکومت تر اوسه د اټومي وسلو په تړاو له هیڅ هیواد سره خبرې نه دي کړي او اسلامي امارت کافي تجهیزات لري.